د کهانی په شروعات کې موږ ته د دنیا حالات وښه چې د انسانانو ډیره زیاته خرابه کړي او دا د اوسېدو قابل نه دی. د دې د وجې انسانان سوچ وکړي چې په راروان 70 کالو کې به د دنیا ختم شي. د دې د وجې انسانان د آرک په نوم یو سپیس شپ جوړ کړي. انسانانو یو غټ ټیم هغه پروکسیما بی په نوم یو بل پلانټ وي هغه ته دا ټول لګي. په شروع کې د میشن خو ډیر خروانه خو اچانک د دوی سپیس سره حادثه پیښ راشي کې د وسپنې یو غټ بیم راغوزار شي. د لیفټننټ شینن په نوم یو کس وي د هغې په پورټ ته چې څنګه راپاسي دا ټولو مخکې خپل چې څومره کسان او د ټولو مخکې دا ټول کسان راپاسي. په دې کې د سپنسر په نوم یو کس وي د ټولو مخکې هغه ته ووایي چې ته دا څومره کسان چې په دې پورټونو کې دي دا ردې ځای نه وباسه. په دې ځای کې دا ټول خپل هیلمټ زر زر واچي او ردې ځای نه وځي. بل طرف ته د برند په نوم یو کس هغه چې وګوري د کیپټن په پورټ باندې هم یو بیم پروت وي. دی په دې باندې ډیر کوشش کوي چې زه څه طریقې سره د دې نه د لرکم او کیپټن بچ کم. شینن چې په د نظر شي شینن د ټولو مخکې د تا هیلمټ ور واچي او ردې نه بعد شینن ډیر د غزې نه را وباسي. شینن ته پته وه چې موږ په هیڅ قیمت کیپټن نشو بچ کولی. د دې نه بعد چې دوی یو سیف ځای ته راشي د ټولو مخکې شینن او د سپنسر په نوم یو کس دا سوچ وکړي چې موږ خپل چې کمانډینګ چې کم افیسر دی هغه ته د دې په باره کې اطلاع وکړو چې کله دوی هغه کمرې ته راشي چې د وګوري د سپیس شپ نه پوره یو حصه غیبه شوی. په دې ځای کې شینن چې کومه ده هغه تا ټوله ذمہواري په خپله اوږو باندې والي. دا ټول کسان راغونډ کې دوی ته ووایي چې زموږ د آرک سپیس چې کوم دی په هغې سره یو حادثه پیښ راغلی ده. اصل کې د سپیس آرک 1 سره چې کوم دی یو حادثه پیښ راغلی ده او د هغې نه پوره یو حصه چې کومه ده هغه غیبه شوې. د دې د وجې دوی د خپل ټیم نه یو کال مخکې پاڅېدل. اصل کې شینن او ردې د پوره کم ټیم چې و دا د پلیکسیما بی په نوم یو پلانټ و چې دا ټول هغې ته روان و. اصل کې د دوی سره وسته خوراک چې کوم قلت دی هغه ورسره هم جوړ شو ولې چې ردونه ډیر زیات غټه حصه چې د جاز کومه ده هغه ته ختمه شوه او موږ اوس د دنیا د خلکو آخري امید یو. د دې نه بعد د ایګنس په نوم یو کس دی له مشوره ورکړي زه په سپیس شپ کې خوراک وګاولی شم یعنی فصل. شینن چې دا واوري دا ډیره زیاته خوشحاله شي. جاز کې چې څومره پاوري هغه ټول د دې طرف ته راولېږي. بل طرف ته سپنسر ته چې پته ولګي سپنسر په شینن باندې ډیر زیات غوسه شي. دې ته ووایي چې تا د ټولو مخکې موږ سره مشوره کول پکار ولې چې پته د دې څه پته لګي چې په دې جاز کې فصل راخیږي او کنه. د ټولو مخکې شینن د دنه معذرت غواړي او د ته ووایي چې دوباره بغاوت کولو نه مخکې تاله 2 پیره به ته سوچ کې دوباره داسې بغاوت ونه کې کنه ستا به خیر نه وي. د دې نه بعد شینن پوره یو ټیم را وغواړي او دو میټینګو کې په دې خبره دا ټول د شینن سات ورکړي چې شینن صحیح کار کوي. بل طرف ته ردو په دې ځای کې ډایرکټ ایمرجنسي الارم بجاو شي یعنی ردو اکسیجن په دې ځای کې کم شي. دوره د جاز لایب سپورټر جیسپر په نوم یو کس وي هغه ګوري خو هغه نه وي او دلته کې دا د ډورونه زر زر بنديږي. دا ټول خپل هیلمټ واچي. بل طرف ته موږ ته د بویر په نوم یو الک وخی چې د میډیکل پروم کې پساو شوی خو ردا خوش قسمتي دا وی چې په دغه ځای کې اکسیجن وي د اکسیجن ځان ته ولګي نو ردا زندگی پکې بچي. بل طرف ته موږ ته فلیکس وخی چې د جیسپر په نوم چې کم سپورټر وي هغه راټینګي او د ځان سره راولي او دا پرابلم په لړکې خو په دې ځای کې جیسپر یو غټه خلاصه وکي چې زه اصل کې اصلي جیسپر نه یم بلکې زه یو ګوسپیټیا یم. ما پیسې ورکړوي او زه په دوکه د سپیس شپ ته راغلم او ما په غټه غټو افسرانو باندې پیسې خوړل وي. اصل کې ساينټیسټو ویلي چې دا دنیا په 70 کالو کې ختمېږي خو د جیسپر دا یقینو چې کېدای شي چې دا د 70 کالو نه مخکې ختم شي. د دې د وجې زه په هر حالات کې د دې میشن ایسه جوړېدم چې زما زندگی په دې کې بچي. شینن چې دا واوري دا ډیره زیاته غوسه شي. دا حکم کې چې د راټینګ کوي او په جیل کې بند کوي. د سره به موږ په باد کې ګورو. د خپل لغټ کسانو میټینګ را وغواړي چې موږ د دې مسلې سال را وباسو کنه دا ټول په پلک صحت کې مړ شي. بل طرف ته بیلور په ستریکه دا دروازه کولاو کې او د ځان سره دا نور کسان هم بچ کی. بل طرف ته د الیسا په نوم باندې موږ ته یو ساينټیسټ وخی چې دا د دې پرابلم د ختمولو لپاره لګیاوي. او بل طرف ته سپنسر او د سر یو بل کس وی چې دا دوانه د شپ نه بهر راوځي ته یو پیپ میلاو شي چې دا لیک پی دا دو بن کې د دې د وجې د ټولو پسا کې واپس سارا شي یعنی د ټولو ژوندۍ بچي. بل طرف ته شینن د الیسا نه ډیره زیاته خوشاله شي او دا لایب سپورټر مشرکی. د دې دومره مهنت نه بعد بیا هم شپږ کسان په دې ځای کې مړه شوي وي. شینن په جیسپر پسې راشي دته ووایي چې ستاره د دروغو د وجې تعالی موږ د مرګ سزا هم درکول شو خو جیسپر ورته ووایي چې
صرف زه یو ګوسپیټیا نه یم بلکې زمانه علاوه نور هم په دې شپ کې دنیا خلک راغلي دي. شینن د غږ ونه کې خود د قضیې نه په خاموشۍ لاړ شي او دا کسانو میټینګ را وغواړي. د دې کسانو دا مشورې چې موږ پکې د جیسپر کې نو چې د جیسپر راهي پکې اوموالو چې اخر نور څومره کسان دي چې په جیسپر پاسې لاړ شي چې وګوري د جیسپر چا د اول نه مړی په دغه ځای کې کټ کړي. په سبا له سپینسر د جیمز په نوم یو کس پسې لاړ شي او دی وته د شینن په باره کې خبرو کی چې شینن زموږ سره ټریننګ نه دی اغستې بلکې هغه ډایرکټ زموږ د سپیس شپ ته راغله او د کمانډر د غیبېدو نه بعد د ځان ډایرکټ کیپټن جوړ کو. بل طرف ته موږ ته جیمز وخی هغه په دې تحقیقات کې لګیا چې ردی کمرې ته څوک تللی او څوک نه دی تللی خو ردی ټوله جانکاری چې کوم به هغه د کمپیوټر نه چا د اول نه غیب کړی وي. لږ سات بعد د اګنس په پام کې ټول د پیپونه چې کمی د وبو دا پټاو شي. اګنس د دې د بچ کولو کوشش کوي او په ست طریقه د اوبو واپس راجمع کوي خو په دې ځکه اګنس ته په دې او خټو کې یو چاقو میلاو شي. الیسیا وته دا وکي د شي د هغه چاقو په کمپانی چې چا د جیسپر ماري کټ کړي او بیا دا چاقو د اوبو ټینک ته ورچولې د هغه د وجیدې د پیپونه وشلول. اګنس د بلیډ راواخلي او د پیلکس خوا ته لاړ شي. بل طرف ته موږ ته ای واخای چې د اور د ټیم ته د اوبو بچ کولو کوشش کوي چې موږ په ست طریقه د اوبو سیب کو. بل طرف ته موږ ته جیمز د شپ نه بهاري او سپینسر د دننه نه دا ګوري چې دا سپیس شپ ته د نقصان سره رسیدل خو په دې ځای کې جیمز تاسو شی میلاو شي د ډایمنډ په شان دی چې دا پلاس کې راوالي د لاس فورن وسوځي خو جیم په دغه ځای کې خيارتوب کوي د ځان سپیس شپ ته ورسي. د ډاکټر سنجیوي په نوم یو ډاکټر به هغه د علاج کوي. بل طرف ته ایوا پوره کوشش کوي چې دا اوبو پریشر ټانکي ته په ست طریقه باندې ورسي. د دې نه بعد یو میټینګ را وغوړي او د دا فیصله پکې وکړي چې زمنګ سره صرف د سلور ورځې اوبه دي کو چرته موږ یو ګډ اوبه هم سکو نو بیا هم زمنګ د اوبه یو میاش یا دوه میاشتې کېږي. موږ له د اوبو سچوغړ لازمي کول پکار دي کنه موږ به د تندو نه مړ شو. ورته خوش قسمتي وي چې د سپیس کې یو کومټ میلاو شي چې دا ټوټل د اوبو نه ډکوي. دا جیمز د خپل ټیم سره بهر اوزي او د دې کومټ نه ست طریقې سره خپل د اجازه اوبر اړای چې موږ خپل د اوبو کم قلت ته هغه ختم کو. د پدې کې یو سوریو کې او پیپونه وسره ټچ کی او خپل جاسته د اجازه نه اوبر واړی د خوشاله صحت نوي. په دې ځکه جیمز ته ډیره زیاته شاباشي میلاو شي د اوبو چې کم قلت او هغه ختم شو. بل طرف ته د شپې پیلکس ته یو میسج راشي په کم کې د جیسپر د سامان په نوم کې د تزیه خولې د فورن لاړ شي او دغه سامان راو باسي. په دې کې د یو میموري کارت میلاو شي چې دا د جیسپر ویډیو وی. جیسپر یو ویډیو جوړ کړی وی په یو بار کې د شینن ویډیو وی چې دا یو بایکر وخی او اخر کې د مړی کټ کې لکه څنګه چې دا بل کس په دې جاز کې مړ شي او د فورن دا ویډیو راوړي او د سکیورټي ګارد چیپ ته وخی او سکیورټي ګارد چې کومي هغه دا شینن راګیره کې او دا بوزي. شینن وته و چې د ویډیو کې چې کومه جن ښکاری دا ځنه بلکې دا ویډیو د ای آی نه جوړه شو. دا زره دین بالکل نیم خبر. بل طرف ته اګنس پریشان وي د چې کومي سبزیانې وي دا بغیر د سوجنه وسوځي یعنی دا خراب شي. د لا د تحقیقات کې پریشان جیمز پسې راشي د خپل کلب زور کې چې تر دې تحقیقات وکا. بل طرف ته فلیپس د شینن نه تحقیقات کوي چې اخر تا دا کس ولي وجل خو شینن وته وای چې دا مان نه دی وجل. شینن وته وای د ارکون چې کم میټینګ و ز په هغه میټینګ کې په هغه ورځ موجود وم خو فلیکس ته د خبره ته دیان نګدي د تاسو عجيبه الیوسینیشن کیږي یعنی د تاسو عجيبه شیزونه ښکاریږي. صرف د سره دا مسله نه وی بلکې په دې اجازه کې چې څومره خلک موجود وي د ټولو دماغ په دې ځای کې خراب شوی. د فلیکس دماغ بیا لک په هوش کې راشي د تاسو کې چې دروغ مو وای رخصه خبره کوا کنه خیر بدی نه وی. په دې ځای کې وته شینن یو حقیقت ریویل کوي چې زه او زما خور منګه اصل کې د یو ایکسپریمنت نتیجه یو او منګ په لیب کې پیدا شو. یو زه او زما خور ډیر زر په تیزی باندې غټیدو او منګه صرف د سپیس لپاره تیار کړو خو لږ ورځې بعد زما د خور ټینس چې کم دی د هغه دماغ څخه خراب غونته او هغه ډیر زیاته غوسیلی و او په دې کلب چې کومه ویډیو ته انې د زما خور ټینس ته چې هغه پکې دی یو کس مړی کټ کړی دا. شینن وته وای چې ردې د وجې زستاسو سره نو مټرین کړي او زه ډایرک ارک ون تر لګلی وم. شینن آزاد کې اور دې سامان هم دی لا ورکې د دینه بعد د یو میټینګ وی چې اخر په موږ سره دا ساعت سي کېږي موږ ته په دې سپیس کې څه عجيبه الیوسینیشن راځي. په دې ځکه کې سپینسر چې شینن ویني د ډیر زیات غوسه شي او بل د غوسه په دې نور هم ورشي چې دا سکیورټي دا ونه و چې اخر دا ماولي پرې خو دا بل طرف ته موږ ته اگست وخی چې په دې ډاکټر په سراشي دي ته و چې دا مسله چې کومه ده د ماته د دې اوبو د وجه ښکاریږي چې دا خبرو کې په دغه ځای کې بیهوش شي او دا ډاکټر فورن په دې باندې تحقیقات وکړي دا د ویني ډي ان اے چې ټیسټ کې دي ته پته ولګي په
د اوبو کې څه عجیبه غونته وایرس غونته دی او د هغې د وجې موږ هر ټایم په نشه کې یو او چې سړی په نشه کې د ته ګډوډ هر سره ښکارېږي. شینن ته چې دا خبره میلاو شي دا فورن په ډاکټر سنجیوي پسې راشي او دې ته ووایي چې زه یو موډیفای کلون یم او دې ته آریانې اله وشي چې کله دې ته دا پته ولګي چې د ډاکټرې ته زما په باره کې د حول نه پته ده چې زه یو کلون یم. د دې د وجې ورته شینن ووایي چې کله ما دا اوبه وڅښلې په ما باندې د دې اوبو څه بالکل څه اثر نه کېږي او ته زما د ډي ان اے ټیسټ وکړه کېدای شي په هغه کې ردې څه انټي ډوز میلاو شي. په دې ځای کې دا ډاکټر د دې نه وینه واخلي او ردې ډي ان اے ټیسټ کوي او دې ته ډېر زر پته ولګي چې د شینن په وینه کې داسې ډي ان اے موجود دی چې د هغې سره دا ټول سمېدی شي خو د دې نه مخکې دا په دغه ځای کې بېهوشه شي. شینن دا کار ډایرکټ الکسا له ورکړي چې ته په دې تحقیقات وکړه او دا ډېر بهترین انداز سره دا ډي ان اے چې کوم دا موډیفای کړي او دا د اوبو چې کوم ټینک وي په هغې کې ورواچوي چې دا اوبه ځل څه زره د ټولو کسانو ته ورورسي او دا اوبه د ټولو ته ډېر زر ورسي او دا ټول کسان چې کومې دا خسي. خو په دې کې سکسا چې کومه ده هغه دا اوبه د ټولو نه په اخره کې وڅکي ځکه دی چې د جاز اوبه څکل وي دې ته به ردې مور ښکارېده او دې به ردې سره خبرې کولې د خپل د زړه خوشحالۍ دپاره. بل طرف ته اګستا د جیمز په کلبز باندې څه عجیبه غونته میټورایټ ښکاره شي. دی فورن د دې تحقیقات شروع کړي او دی ډېر زیات پریشانه شي. دی فورن رامنډه کړي او جیمز پسې جیمز ته ووایي چې زموږ په جاز کې پیله حادثه چې راغل وه هغه څه معمولي حادثه نه ده بلکې دا یو داسې میټورایټ دی چې دا انسانانو د دې نه مخکې نه دی لیدلی او دا زموږ په دې جاز باندې چا جان بوجھ کې فایر کړی دی. د دې د وجې زموږ جاز ته نقصان شوی دی. لږ ساعت بعد سپینسر دا ډاکټره چې کومې دا آرام له ولېږي او د کمپیوټر ته کښېني ده ته ډېر زر پته ولګي چې شینن یو کلون دی. دی په شینن پسې راشي چې ته یو کلون یې او ته څنګه زموږ رهنمایي کولی شي او تا دا خبره پټه کړله د دې په تا ته سزا میلاویږي ځکه د دومره زندګیانو ذمواري موږ په یو کلون باندې نشو اړولی. شینن دی ډېر زیات پوه کړي ده ته ووایي چې ته په قلاره کښېنه خو دی بیا هم دا خبره چې کوم وي دا په کونسل کې اوچته کې او د دې خلاف د دې د خور ویډیو چې کومه وي هغه هم استعمال کې. خو دا ټول د شینن سات ورکوي. د ووایي چې شینن خپل داسې فیصلې وکړي د هغې نه ځان هغې بهترین کیپټن ثابت کړی دی. دا د جاز اوفیشل کیپټنه جوړه کړي دا خپل ټایم خراب نه کړي دا ټول په خپل کار باندې ولګوي. بل طرف ته موږ ته ایوا او ګریګور د هغې اسسټنټ وښایي چې دو په څه طریقه د دې جاز سپیډ تیزوي. دوی د دې دپاره اوور ایکټینګ فیول چې کوم وي د هغې استعمال کوي. ګریګور دې ته ووایي چې ردې ډېر زیات هیټینګ دی دا زموږ دپاره نقصان هم کیدی شي خو بیا ورته هم دا ایوا ورته ووایي چې ته ردې استعمال وکړه او دا ته ووایي که چېرې مسله زیاته خرابېږي دا لیور دی ته به دا لیور راښکې او په سکار باندې د دې انجن روم نه چې کوم وي دا بهر وځي دا لا بهر وتلی نه وي او په دې ځای کې دا هیټینګ کولینګ چې کوم سیسټم وي دا د حد نه زیاده هیټینګ شروع کړي. چارو طرف ته ریډکشن چې کوم وي دا پړاو شي. ګریګور ډېر کوشش کوي خو دی د لیور ته ونه رسي. دی د ریډیشن په چپیټ کې راغلی او دی په دغه ځای کې مړ شي. بل طرف ته جیمز چې کوم وي هغه د سپیس شپ چې کوم ریس وي هغه ډېر کم دته محسوس شي. د دو ډایرکټ فیول ټینک چې کوم وي په هغې باندې ردو شک لاړ شي او دو فورن په دغه ځای کې د ګریګور سره رابطه وکړي خو ګریګور سره د دو رابطه ونه شي ولې چې هغه په دغه ځای کې مړ شوی. بل طرف ایوا ته فورن اطلاع وکړي چې ته انجن روم ته لاړه شه. ایوا چې کله ځان راورسوي چې وګوري هر طرف ته په کمره کې ریډیشن بړاو شوی او اټومیټکلی دروازې چې کومې وي دا په خپله بندي شوي وي او دننه ګریګور مړ وي. دا فورن ورشي شینن ته د دې په باره کې اطلاع وکړي. دا ټول کریو ممبر چې کوم وي دا د ریډیشن د نیوټرلایز دپاره کوشش کوي. بل طرف ته فیلپس چې کوم وي هغه د مرګ جانکاري دپاره د الیسیا چې کومه وي د دې کمپیوټر ډیټا دته میلاو شي چې په کومه کې چې د جیسپر د میموري کارت په باره کې جانکاري وه. د فورن الیسیا راګیره کړي. الیسیا ورته ووایي چې ما خپل لږ ساعت له خپل لیپټاپ بیلور له ورکړی او بیلور په باره کې چې دوی ته جانکاري میلاو شي. د فورن د بیلور په تلاش کې وځي. بیلور هم پوه شي چې د په ما پسې نیوله را روان دي. دی په دغه ځای کې منډه کړي خو دی بیا هم د کیپټن چې کوم وي د سکوټر ګارډ هغه یې راګیر کړي. جیمز او پیلکس د ده نه تحقیقات کوي. دی په خپله اډمټ کړي چې او هغه ما وجلی د هغې مین ریزن دا و چې زه په خپله هم په غلا باندې د جاز ته راغلی یم او ما پیسې ورکړوې او ما دا نه غوښته چې جیسپر زما په باره کې تاسو ته اطلاع وکړي. بل طرف ته موږ ته ایوا وښایي چې دوی په دغه مصیبت کې ګیر شوي چې موږ څه طریقې سره دا ریډیشن چې کوم دی دا بند کو ولې چې ردونه په دې ځای کې ډېر کسان خراب شي. که کهاني د باندې ښه لګېدلی نو د دې د دویم پارټ لپاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ.